افغان حکومت د پاکستان پر وړاندې چوپتیا ماته کړه. دا چې څنګه اوسې ورته ویلي مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیپلوماتیکو هڅو په پایله کې پاکستان پر اور بند او د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو د غونډې جوړېدو هوکړه کړې. تېره ورځ د ډیورنډ پر کرښه د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ په نوپاس سیمه کې افغان او پاکستاني ځواکونو نښته کړې. د کونړ امنیه قومندانۍ وایي پاکستاني ځواکونو د سرکاڼو په نوپاس سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او هم په مراوره ولسوالۍ توپ مرمۍ ورشوې چې ځینې آن مرکز اسداباد کې هم لګېدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پوځ له لوري دا ډول بریدونه د منلو نه دي او پر دغه هیواد غږ کوي چې له ورته ګامونو ډډه وکړي. د کونړ ځایي چارواکي بیا وایي چې نښته لومړی پاکستاني ځواکونو پیل کړه او دوی هم بیرته ځواب ورکړ. په هر حال دغه راز افغان حکومت پر ډیورنډ کرښه د نوو تاسیساتو د جوړېدو په غبرګون کې ویلي په دغه کرښه او شاوخوا ته هر ډول بې قانونه اقدامات د منلو نه دي. خو خلک بیا نیوکه لري او وایي غندل هېڅ معنا نه لري. یو څوک ستا په حریم تېری کوي او ان ستا د یو ولایت مرکز ولي او ته یوازې هیله ترې کوي چې دا کار مه کوئ او د اوربند غوښتنه هم ته ترې کوئ. خلک وایي دا موضوع عادي موضوع نه ده او باید په نړیواله کچه راپورته شي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړل شي. دغه راز د ولسي جرګې غړي هم په افغان حکومت دا نیوکه کوي چې پر ډیورنډ کرښه د بې قانونیو په وړاندې غلی او بې غوره دی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.